د پنجشیر ولایت امنیه قومندانۍ د ترافیکو مدیریت د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نظم په هدف د خپل طرز العمل مطابق په روزمره توګه چک پوینټونه فعال او تنظیموي. همداراز د ترافیکو مدیریت منصوبین د یوې شفافې پروسې له مخې هیوادوالو ته لایسنس او جواز سیر توضیح کوي چې له طریقه د روان کال په تیرو 3 ورځو کې 15 میلیونه افغانۍ عواید د اسلامي امارت خزانې ته راجمع شوي دي. د ترافیکي حوادثو په ارتباط باید یادونه وکړم چې د روان کال په تیرو 3 ورځو کې په مجموعي توګه د پنجشیر په ولایت کې 20 ترافیکي حادثې رامنځته شوي چې له امله یې 22 تنه هیوادوال ټپیان شوي او 10 تنو یې خپل ژوند د لاسه ورکړی. د دې پیښو عوامل د سړکونو د عرض کموالی، د ګڼې ګوڼې یا رش زیاتوالی، د ډریورانو بې احتیاطي او د حد څخه زیات سرعت، د موټرو تخنیکي ستونزې او عوارض دي.